د ټال ناول نهمه برخه. نیم ساعت وروسته ور وټکېد. ارزو کېناسته. د بصیر غږ یې واورېد. درتلی شم؟ نجلۍ په غریو کې وویل. اوهو. دروازه خلاصه شوه. بصیر وویل ته ژاړې؟ ارزو مخ واړاوه. سړی نجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. ور یې وویل په ژړا کې ښه نه ښکارې. ارزو غلی ته وکتل. بصیر وویل له مور سره مې وغږېدم. دومره لویه خبره نه وه. د ارزو ژړا یو دم تیزه شوه. په ژړا کې وویل زه کور ته ځم. سړي څه ونه ویل. غلی و او ارزو ژړل. بصیر له کوټې ووت خو لنډ وخت وروسته بېرته له جاوید سره راغی. هلک نجلۍ ته مخامخ ودرېد. څه یې وویل. ارزو ور ونه کتل. جاوید بېرته له کوټې ووت. بصیر وویل بخښنه غواړم، بیا به تکرار نه شي. ارزو سلګۍ وهلې. بصیر ودرېد. ور یې وویل هله نو مخ ته دې ولو په اوبو ور واچوه. زه په سالون کې درته ماتلی یم. یو چیرې ځو. ارزو په بیړه ور وکتل. سړی له کوټې ووت. دروازه خلاصه پاتې شوه. ارزو نازک ټوخی واورېد. سر یې پورته کړ. مریم په ور کې ولاړه وه. ارزو بیرته غولي ته وکتل. مریم د نجلۍ تر څنګ کېناسته. څه یې وویل. خو ارزو په خبره ونه پوهېده. د بصیر ناره راغله. ارزو یې په غږ کې د مریم نوم واورېد. مریم د نجلۍ پر اوږه لاس کېښود. ارزو ور وکتل. د مریم سرې صافې شونډې له مسکا ډکې وې. بصیر په دروازه کې ودرېد. ویې ویل هلی نو مه ناوخته کوئ. بیا یې په انګلیسي مریم ته څه وویل. مریم ارزو تر مټ ونیوله. دواړه د باندې ووتې. نادیې بوډۍ موټر ته ور پورته کوله. ارزو د موټر په شاتني سیټ کې کېناسته. په لاره کې یوازې نادیه او بصیر خبرې کولې. دوی د کابل په ګڼه ګوڼه غږېدل. نادیه هر پوخ تعمیر ته خوشحاله وه. ویل چې کابل په وروستیو کلونو کې ترقي کړې. سړکونه تر یوه حده جوړ شوي دي. د ښار پاکوالی ښه دی. دی د خلکو په رنګونو کې د ژوند اثرات لیدل. خو بندو لارو او د موټرو بې قانونه تګ یې زړه خوړ. نادیه په یوه چارایي کې یوه سپندي ته 500 ونیو. سوالګر خبر شول. بصیر د موټر ښیښې پورته کړې. خو ښیښو ته نږدې لا هم جنګې خولې ښکارېدلې. دوی تر هغه ولاړو چې لاره خلاصه شوه. لمر لوېده. د قرغې بند ته ورسېدل. موټر د یو کوچني شخصي پارک لوی دروازې ته ودرېد. د لوی پر سر سال او د کوچني 50 افغانۍ ټیکټ و. پارک ښکلی ښکارېده. په چمن کې نري منظم سړکونه پرېول. د هسکو ونو شنې څانګې پر ګڼو رنګېدلو غرفو راټیټې وې. په لویو زانګو کې نجونې، ماشومان او لویان تاوېدل. ورهاخوا هوټلي په خړ لوګي کې کباب ته پکۍ واهه. دوی ټول یوې پر شوې غټې غرفې ته ورغلل. بصیر او ارزو له موټره لوښي، میوه او نور وسایل راښکته کړل. یوه شېبه کېناستل. وروسته ټول په پارک کې راوګرځېدل. ارزو د بوډۍ څوکۍ ټیله کړه. دې په لومړي ځل دومره ډېرې اوبه لیدې. اوبه د پارک د سیمنټي دیوالونو ژۍ ته رارسېدلې وې. مریم او جاوید عکسونه اخیستل. شېبه وروسته په غرفو او چمن کې ګروپونه ولګېدل. ارزو او بصیر بیرته غرفې ته لاړل. بصیر د هوټل شاګرد ته اشاره وکړه. راغی. بصیر د ګازو ډبه وغوښته. د کړۍ او کباب فرمایش یې ورکړ. د شاګرد په خبره د خوراک تیارېدا 40 دقیقې وخت ونیو. چایو ته ټول سر راټول شول. خو تر ډوډۍ مخکې مریم او جاوید په زنګو کې سپرېدل غوښتل. نادیه له هغوی سره لاړه. بوډۍ د ارزو په مرسته شنې کټارۍ ته نږدې اوبو ته ودرېده. ماشوم له بصیر سره پاتې شو. نږدې موتري کښتۍ راتاوه شوه. موجونه څنډې ته راغلل. په اوبو کې د ګروپونو سپینې او ژېړې رڼاوې سره ګډې شوې. ارزو د بوډۍ څوکۍ ته نږدې ودرېده. بوډۍ ور ونه کتل. نجلۍ همالته پر کټاره خپله زنه ولګوله. اسمان ته یې وکتل. ستوري دپ ول. ښه شېبه ووته. ارزو شاته وکتل. بصیر سلاته جوړوله. نجلۍ یو دم منډه کړه. د ګاز له سره یې دیګ ور پورته کړ. دیګ کوږ شو خو تر چمنه ورسېد. بصیر په بیړه اول نجلۍ او بیا ماشوم ته وکتل. ماشوم د تخت پر سر د ګاز پر بله ډبه پښه ایښې وه. تر دې مخکې ارزو ورسېده. د ګاز ډبه یې له تخته کښته کړه. خپلې ګوتې یې خولې ته وروړې. څو ځله یې ور پوف کړې. بصیر په بیړه ورغی. د نجلۍ غبرګ لاسونه یې په خپلو لاسونو کې ونیول. د ارزو د دواړو لاسونو ګوتې تکې سرې وې.
بصیر د اوبو بوتل ور واخیست. د نجلۍ له لاسونو رڼې اوبه تویې شوې. بصیر په خوا بدې غږ وویل ټول زما له لاسه. د ارزو شونډې وخوځېدې. کوچنی دی رغړي، خو ما باید د ګاز ډبه پر تخت نه وای ایښې. له لرې د بوډۍ غږ راغی څه خبره ده ما درولئ. ارزو ګام واخیست خو بصیر ترې مخکې شو. بوډۍ تخت ته نږدې راوسته. د ارزو لاسونه یې ونیول. د نجلۍ ګوتې تڼاکې وې. بصیر خپلې مور ته وکتل. ابۍ پر ماشوم پام کوه راځم. بوډۍ حیرانې سترګې ور واړولې. بصیر کښلې کورتۍ واغوسته. ارزو ته یې وکتل. هله نو شاید نږدې کوم ډاکټر پیدا کړو. ارزو خوله جینګه کړه. نه نه ځم په خپله ښه کېږي. بوډۍ وویل څه خبره ده. بصیر ارزو تر مټ ونیوله. نجلۍ د تخت پایې ته لاس ور وغځاوه. نه ځم. بصیر ورو وویل دا تڼاکې دې وروسته ځوروي. ارزو د تخت پایه کلکه نیولې وه. د نادیه او مریم د خندا ګډ غږ راغی. دواړه پر تخت کېناستې. مخونه یې سره ولګول. جاوید تلیفون ورته ونیو. سپینه رڼا پورته شوه. بوډۍ خپل زوی ته وکتل. ما نه خبروئ. بصیر سوړ اسویلی ویست. د تخت پر ژۍ کېناست. ویې ویل د ارزو ګوتې وسوځېدې. بوډۍ ور وکتل. نجلۍ غبرګ موټان سره ور وستل. بوډۍ وویل ته یې راوښیه. ارزو وویل ډېرې نه دي سوځېدلې. بصیر تر لاس ور کش کړه. ویې ویل لاسونه دې خلاص که. نجلۍ غبرګ موټي خلاص کړل. مریم چیغه کړه. څه یې وویل. ټنډه یې تروه شوه. مخ یې واړاوه. نادیې بصیر ته په حیرانۍ وکتل. بصیر وویل دا ابۍ سوپ مې پر ګاز کېښود. ما سلاته جوړوله. پام مې نه و. ماشوم د ګاز ډبې ته راغړېدلی و. کار زو نه وای. غلی شو. خبره یې بشپړه نه کړه. نادیې په بیړه د نجلۍ لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول. ویې ویل خو دا تڼاکې ډاکټر غواړي. بصیر ارزو ته وکتل. ټنډه یې تروه شوه. ضرور نه و چې سور دیګ له وره پورته کړې. ماشوم به د لرې کړی و. د ارزو سر وځړېد. غریب واخیسته. خو بیا میرمن نادیه خفه کېده. ویلې چې لاسونه دې ناولي دي. ماشوم ناروغه کېږي. سر یې پورته کړ. سترګې له اوښ کډکې وې. نادیې لاس ور وغځاوه. ارزو یې تر مټ ونیوله. ور ړنګه یې کړه. د هغې سر پر خپل ټټر پورې ولګاوه. په غریو کې وویل ګرانې ما وبخه. د بوډۍ سترګې ډکې شوې. د هوټل شاګرد له کړای سره راغی. بصیر وویل اوس نه لږ وروسته. بوډۍ ته یې وکتل. ابۍ ژر راځو. ارزو یې تر مټ ونیوله. دواړه موټر ته ورغلل. شېبه وروسته د کمپنۍ په بازار کې په دواخانه کې ناست ول. ډاکټر د نجلۍ له ګوتو د پنس د تڼاکو پوستکي جلا کول. بیا د نجلۍ په دواړو لاسونو تر 5 ګوتو سپین بنداژ تاو کړ. په پاتو ګوتو یې دوا ووهله. دواړه موټر ته وختل. بصیر وخندل. ته خو ډېره تکړه یې. که زه وای چیغې به مې وهلې وې. خو تا د تڼاکو د اخیستلو پر مهال مازې تندی ترې ونیوه. د ارزو سترګې وځلېدې. دا خو وړې تڼاکې وې. یو وار له بامه راولوېدم. لاس مې وخوت. پلار مې اوس سپین ږیرې ته وروستم. پر لاس یې زور راوکړ. د هډوکي کړپ مې په خپله واورېد. سترګې مې تورې شوې خو مې نه ژړل. بصیر وخندل. زما خبره سمه وه. ته تکړه یې. ارزو وویل زه باده یم. بصیر تر څنګ ور وکتل. ارزو وویل زما په خاطر له میلې ووتې. ته بده نه یې. خوږه یې. تر پارکه یې هم بله خبره ونه کړه. نادیه او مریم مخې ته ورغلل. مریم وار له واره د ارزو غبرګ لاسونه ور پورته کړل. څه یې وویل. بصیر وویل مریم وایي چې د ګوتو په سوځېدو دې خفه ده. ارزو وویل دوی په کومه ژبه خبرې کوي؟ انګلیسي وایي. په امریکا کې پیدا شوي. پښتو یې نه ده زده. کله کله مور او پلار ته مازې خبره وکړي خو انګلیسي ورسره ګډه وي. تر پښتو یې فرانسوي ژبه هم ښه زده ده. شېبه وروسته ټول دسترخوان ته کېناستل. بصیر جوړه کړې ګوله د ارزو خولې ته ورنږدې کړه. د نجلۍ بغوري سره شول. مخ یې واړاوه. نادیه ګولۍ ترې واخیسته. د ارزو ژامې وخوځېدې. ارزو یوه مڼه ور پورته کړه. لرې کټارې ته ودرېده. بوډۍ ور وکتل. ویې ویل ټول خلک زړونه لري خو ښکلی زړه کم پیدا کېږي. دا نجلۍ بختوره ده. دوی ماخوستن ناوخته کور ته ورسېدل.
ارزو ټوله شپه ویښه وه. د ګوتو درد خوب ته نه پرېښوده. سهار اشپزې راپورته کړه. د نجلۍ خوا بده وه، لمونځ قضا و. دې ورخطا اشپزې ته د ګوتو د سوځېدو کیسه وکړه. بیا دواړه اشپزخانې ته لاړې. لمر هسک شو خو په کور کې ټول ویده ول. 10 بجې بوډۍ ته ناشته وروړه. غرمه یې پر اوږو درد شو. وروسته یې سر ونیو. د ډوډۍ پر وخت لړزې واخیسته. مازدیګر د نادې نارې ته ځواب ورنه کړ. مریم ورغله. نجلۍ په خولو کې پرته وه. بوډۍ خپل زوی ته ټلیفون وکړ. بصیر له ډاکټر سره راغی. ارزو ماخستان له بوډۍ سره پرېوته. بوډۍ د شپې 100 وارې ګروپ ولګاوه. ویدې نجلۍ ته به یې وکتل. ویښتان به یې پر لانده تندي پورې سریښ ول. سهار بوډۍ په کړپ راویښه شوه. ارزو نه وه. بوډۍ پرده چوله کړه. تیاره لا سمه نه وه ورکه. بوډۍ بیرته روجایي پر مخ ورکش کړه. شیبه وروسته د نجلۍ کمزورې غږ واورېد. یا خدایه، ته خو مې رکه روغه کې په جوړه نه شم. له کاره به مې وشړي. مور ته به څه وایم؟ نجلۍ لنډه دعا وکړه. جاینماز یې ټول کړ. د باندې ووته. په دهلیز کې هیڅوک نه و. حویلۍ ته ورغله. په اسمان کې یوازې غټ ستوري ځلېدل. پر نورو سهارنۍ رڼا زوروره وه. وروسته یې نل خلاص کړ. پر ګلانو رڼې اوبه ولګېدې. همالته پر پلاستیکي څوکۍ کېناسته. سترګې یې پټې کړې. نږدې غږ یې واورېد. طبه دې څنګه ده؟ ور ویې کتل. بصیر پلاستیکي څوکۍ ورکش کړه. پر خپله خولې شوې غاړه یې وړه ټوټه تېره کړه. د نجلۍ تړلو ګوتو ته یې وکتل. ویې ویل مازدیګر دې باید پانسمان ته بوځم. نجلۍ په حیرانۍ ورته کتل. بصیر وویل پر ګوتو دې باید دوا ووهل شي. ټوټې یې بدلېدل غواړي.